بسم الله الرحمن الرحیم د کلاس 6 او جنرال ساینس دی. مونږ اوس اکسرسایز ته راورسېدو. د اکسرسایز نه مخکې دوی کی پوینټس ورکړل دي، اهم نکات، نو دا به پکې زر زر شامل کړو په دې ویډیو کې. که تاسو زما په چینل کې نوي یئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ. د هغه فایده به دا چې زما د نوي ویډیو نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې در راسي. کی پوینټس وایي اهم نکاتو ته. په صفحه نمبر 19 باندې دوی ورکړی دی چې ریپروډکشن از اف ټو ټایپس، د نسل د زیاتولو د افزایشي نسل دوه قسمونه دي په بوټو کې. سیکشوال ریپروډکشن دی چې په هغه کې زموږ سره څه دی، سیکشوال ریپروډکشن انوالوز په دې کې شامل دی ګیمیټ فارمیشن، چې په دې کې به نر او د مادې خلیې جوړېږي د زنانه او د نارینه. ګیمیټ فارمیشن دغه ته وایي چې نر او د مادې خلیې به جوړېږي. پولینیشن، پولن ګرینز به ځي د نري حصې نه او په زنانه حصه باندې په سټیګما باندې به لګي. تاسو به ووایئ په بل ځای کې چېرته هم په بل چپټر کې دغه عمل ته پولینیشن وایي. نو دا به پکې کېږي په سیکشوال ریپروډکشن کې. لکه یو کار به پیدا کېږي چې ګیمیټس به جوړېږي، خلیې به جوړېږي د نر او د مادې، پولینیشن به کېږي. دویم نمبر خبره دا ده چې په دې کې به زموږ سره فرټلایزیشن کېږي. فرټلایزیشن دې ته وایي چې کله زموږ سره میل او فیمیل د نارینه او د زنانه ذات چې کومې خلیې دي هغه یو بل سره میلاو شي، بل یو سیل یو خلیه او یو شکل جوړ کړي، نو هغه ته فرټلایزیشن وایي. زرخیزګي ته وایي چې دوی دواړه د یو بل سره میلاو شي، یو شکل بل جوړ کړي، هغه ته زایګوټ وایي. دغه ته فرټلایزیشن وایي دغه عمل ته. نو دا به پکې کېږي په سیکشوال ریپروډکشن کې. سیډ فارمیشن، تخم به پکې جوړېږي. اینډ سیډ ډسپرسل، او دا تخمونه به واپس بیا خورېږي. نو دا سیکشوال ریپروډکشن دی، جنسي عملي تولید دی. هغه تولید د تولید هغه عمل چې په دې کې د نر او د زنانه او د نارینه خلیې د یو بل سره رایوځای کېږي، دغه ته سیکشوال ریپروډکشن وایي. او دا مختلف کارونه پراسیس په دغه کې کېږي چې ګیمیټ فارمیشن به وشي، پولینیشن به وشي، فرټلایزیشن به وشي، سیډ فارمیشن، او په اخره کې به واپس دا تخمونه بیا څه شي، بیا به خواره شي، نوی بوټی به کېږي. خبره د تخم نه به روانه شي، د ګل او د تخم نه واپس به په ګل او په تخم باندې ودرېږي، یو سایکل، یو چکر به ولګوي. دغه سیکشوال ریپروډکشن دی. بل طرف ته وایل ان ای سیکشوال ریپروډکشن چې غیر جنسي تولید کم دی، آل دیز پروسیس آر ایبسنٹ. په هغه کې دا ټول عملونه چې دی، دا ټول کارونه چې کوم دی نو نشته پکې په ای سیکشوال ریپروډکشن کې. هغه تاسو ویلو چې هغه ګل او د تخم نه کېږي، د بوټو د نسل د زیاتوالي هغه طریقه چې هغه ته غیر جنسي تولید وایي، نو هغه یا د څانګې نه کېږي، یا د جرړې نه کېږي، یا د پاڼې نه کېږي بوټی، بلکې د تخم او د ګل نه کېږي. نو فرټلایزیشن او ګیمیټ فارمیشن او پولینیشن دا خبرې پکې نه کېږي. ورپسې بیا ورکړی دی ویجیټیټیو پروپیګیشن از ای سیکشوال ریپروډکشن ان پلانټس. د نسل د زیاتوالو هغه طریقه چې هغه زموږ سره د ویجیټیټیو پارټس نه وشي، د بوټي د ګل نه بغیر چې کوم ایسي دي د هغه نه نوی بوټی پیدا شي، دغه ته ویجیټیټیو پروپیګیشن وایي، یا ورته ای سیکشوال ریپروډکشن وایي، غیر جنسي تولید. دا وایي په بوټو کې دا دواړه یوه خبره ده، ویجیټیټیو پروپیګیشن او ای سیکشوال ریپروډکشن. دا په بوټو کې اټ انکریزز، دا زیاتوي د نمبر اف آیډنټیکل پلانټس ان ا شارټ پیریډ اف ټایم. دا زموږ سره په بوټو کې تعداد زیاتوي، هو به هو د بوټو په شانتې نسل پکې پیدا کېږي په ډېر لږ وخت کې. شارټ پیریډ اف ټایم، په ډېر لږ وخت کې د ای سیکشوال یا د ویجیټیټیو ریپروډکشن په ذریعه باندې بوټي خپل نمبر، خپل تعداد چې کوم دی نو هغه زیاتوي، او آیډنټیکل پلانټس هو به هو د مور او پلار په شانتې بوټي پیدا کوي. بل خبره دا کوي چې نیچرل ویجیټیټیو پروپیګیشن ټیکنیک انکلود بډینګ، دا کوم چې قدرتي طریقه ده او ای سیکشوال ده، نو په هغه کې زموږ سره څه شامل دي، دا موږ په تفصیل په هغه بله ویډیو کې ویل دي چې په هغه کې بډینګ دی. بډینګ هم تاسو ویلو چې په ګل د ځینو پاڼو په دې غاړو باندې به داسې زخۍ شانتې کېږي، د هغو نه به نوي بوټي کېږي، هغه ته بډینګ تاسو ویلو. زخمي حیات بوټي مثال هم ورکړی. بلب دی، بلب مطلب دا دی چې یاره پیاز دغه ته راواخلي او دا په ځمکه کې خښ کې نالې کې او د هغه نه نوی بوټی وشي. یا ټیوبر دی، الو دانې مثال چې ورکړی و، انرانر، او د پودینې یا د سټرابري مثال چې تاسو ورکاو، نو دغه الریډي هلته په هغه تفصیل کې شوي دي په ویډیو کې، تاسو یې کتلی شئ. ارټیفیشل ویجیټیټیو پروپیګیشن ټیکنیکس انکلود کاټینګ، ګرافټینګ، لیرینګ. دا یو طرف ته دوی د نیچرل ویجیټیټیو پروپیګیشن ټیکنیکس هغه طریقې ویلي چې په هغه کې بډینګ او بلب او ټیوبر او رانر. او دویم نمبر د ویجیټیټیو پروپیګیشن چې کوم ټایپ دی هغه تاسو ارټیفیشل ویلو، په هغه هم جدا ویډیو موجود ده چې انسان یو کار وکړي مصنوعي، نو په هغه کې چې کوم کارونه شامل دي انکلود شامل دي پکې کاټینګ. په ارټیفیشل ویجیټیټیو پروپیګیشن کې زموږ سره کاټینګ و چې یو ځګی به کټ کوو د بوټي نه الو به، ګرافټینګ قلمکاري پکې و، او لیرینګ دغه هغه بل ټیکنیک پکې دی. لیرینګ تاسو ویلی او دغه ارټیفیشل طریقه ده، مصنوعي طریقه ده چې کله مونږ یو څانګه چې دی نو په ځمکه کې ښخه کړو، پټې کړو خاوره کې، د هغه نه به نوی بوټی وشي که نه. نو دغه تاسو په تفصیل سره هلته ویلي، تاسو یې کتلی شئ د هغه ځای نه. د دې سره د دې کی پوینټس دپاره دا ویډیو پوره ده، او د دې نه اخوا چې بله کوم دغه کې به زه ملټیپل چایس کوېسچن